این ساختمان جدید شورای ملی افغانستان است که با کمک مالی و تکنیکی هند اعمار گردیده و قرار است به روز جمعه توسط صدر اعظم آن کشور و رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. مقامات افغان و اعضای شورای ملی افغانستان این ساختمان را نماد دوستی میان افغانستان و هند می‌خوانند که با استانداردهای مدرن اعمار گردیده است. در این ساختمان در کنار تالارهای بزرگ مختص به ولسی جرگه و مشران جرگه، تالارهای جداگانه برای جلسات کمیسیون‌های شورای ملی نیز اعمار گردیده است. تر هر څه د مخه د دې نوي ودانۍ بیا پرانستلو په مناسبت باندې چې دا واقعا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستر خدمت ځای لري چې د هند دولت څخه د دې مرستې څخه مننه او کور ودانۍ ورته ووایي چې په ډېر ښه موقع او په ځای باندې یو ستر کومک د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د ولسي جرګې لپاره کړی دی چې دا د هیواد د خلکو کور دی. دا ودانۍ تقریبا درته ویلی شم چې په سیمه کې به بېساری ودانۍ وي. په دې باندې څه د پاسه 200 میلیونه ډالره لګېدلي دي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخورداره ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر ښایسته او پراخه تالارونه چې د راتلونکو 50 تر 80 کالو چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي، د دې څخه نه ګټه اخیستلی شي، هم د ولسي جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره. د ټولو کمیسیونونو لپاره اتاقونه مشخص شوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا لپاره بهترینه ځای لري. په عین زمان کې د آی ټي سیستمو، د تلویزیونو، د نشرو، دا ټول تجهیزات او وسایل پکې کې موجود دي. تر ډیره حده چې ما د دنیا نور پارلمانونه لیدلي دي او ځایونه مو مطالعه کړي دي او څه نقشې چې دلته راغلي وه، یعنې تر هېڅ یوه په کم هم نه دی. واقعا هم چې ډېر هم په تخنیکي لحاظ باندې، هم د کیفیت او کمیت په لحاظ باندې د افغانستان د پاره یو ډېره ستره ودانۍ ده چې انشاءالله که د خدای رضا و چې پارلمان به په دې کې نور خپلې غونډې پرته له کمبوداتو څخه پر مخ وړي. کار ساخت و ساز ساختمان شورای ملی افغانستان در اوایل سال 2009 میلادی توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و منموهن سینگ صدر اعظم قبلی هند افتتاح گردید که اینک آماده بهره برداری گردیده است. بر علاوه تالارها مسجد با گنجایش 400 نمازگزار، کتابخانه مدرن، مهمانخانه های مجلل و 700 آپارتمان برای اعضای شورای ملی نیز در این محوطه در نظر گرفته شده که در آینده اعمار خواهد شد. قبل از افتتاح رسمی این ساختمان، تعدادی از اعضای شورای ملی و رئیس ولسی جرگه برای بازدید از این مقر جدید شورای ملی که قرار است به زودی کار خود را در آن آغاز کنند، حضور به هم رساندند. رئیس ولسی جرگه افغانستان ضمن ستایش کمک هند در زمینه اعمار این ساختمان، آن را یکی از مدرنترین ساختمان‌های پارلمانی منطقه می‌خواند. این تعمیر با توجه به ظرفیتی که داره و کارهایی که در اینجا از لحاظ تکنولوژی جدید در این تعمیر به کار گرفته شده، یک تعمیر بسیار فوق العاده و بی‌نظیر نه تنها در افغانستان بلکه در سطح کشورهای همسایه همچنان میباشه. قرار این تعمیر با اشتراک جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان با حضور جلالتمآب نریندرا مودی صدراعظم کشور دوست هندوستان و به اشتراک سایر مقامات عالی رتبه و رهبران معظم جهاد و مقاومت و اعضای مجلسین شورای ملی و کور دیپلمات ها در افغانستان
و سایر شخصیت هایی که در افغانستان اعظم خواهرها برادرها هست تا یک محفل شاندار و این تعمیر شورای ملی به عنوان مقر اصلی شورای ملی افغانستان یک هدیه بزرگ کشور دوست و هندوستان برای ملت بزرگ افغانستان هست. یک نماد بزرگ دوستی میان هر دو ملت هر دو کشور میتونه باشه. فردا ای وقت محل خیر افتتاح میشه. این ساختمان جدید در دامنه غربی شهر کابل در جنوب شرق قصر تاج بیگ و مقابل قصر تاریخی دارالمان که در زمان شاه امان الله خان اعمار گردیده است قرار دارد. مقامات افغان و اعضای شورای ملی میگویند از لحاظ گنجایش این ساختمان می تواند تا حدود 100 سال آینده به تقاضای قوه مقننه کشور جوابگو باشد. هند یکی از بزرگترین کمک کننده های منطقه در بازسازی افغانستان است که از سال 2002 میلادی به این طرف بیشتر از 2 میلیارد دلار را در بازسازی این کشور به مصرف رسانیده است.